ساينس د مخکې نه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دی. خو ساينس په هر هفته کې نوې ډیسکوريز یعنې دریافتونه کوي. دا دریافتونه موږ ته د کائنات باره کې علم هم راکوي او بل دا زموږ مستقبل هم بدلولی شي. نو اوس دې پوهیږو چې ساينس کم ډیسکوري کړي دي او کوي. لومړی د اے آی د مخکې نه هاسپټل سکولونه اسپتالونه دا هر څه چینج کړي دي. اوس ساینټیست ماهرین دا خبره کوي که فرض که اے آی زموږ د خوابونه بهر شوله دا زموږ دپاره خطرناکه هم جوړېدی شي. اوس ګوره اے آی څه کولی شي؟ اے آی د انسان نه هم ذهین ده او ښه کارونه کولی شي. لومړی چې کوم کار دی اے آی کولی شي بوکسو دا بوکونه لیکلی شي، صحیح ده، ویډیوګانې هم جوړولی شي. پرومپټ ورکړه هلته به تا ته هغه شانتې ویډیو راشي. ډیزیز باره کې ته هم مشوره درکولی شي څه شي اے آی. نو دا خو لومړی و اے آی دومره سمارټ. بل د هیومن آرګنز. اوسو چې کوم ساینټیست دي هغوی دا کوشش کوي په لیبارټریز کې د سټیم سیلز په مدد سره د سټیم سیلز په مدد سره دا یو قسم زموږ باډي کې سیلز دي. دا چې کله هغوی راجمع کړي د دې مدد سره زموږ د باډي څه دي آرګنز هم تیارېدی شي. روان وخت کې به دا کېږي، صحیح ده. اوس پرې ریسرچ شروع دی. فرض که چا زړه خراب وي هغه ته به ټرانسپلانټ ایزیلی کېدی شي سټیم سیلز په مدد سره، صحیح ده. بله ده نیو پلانټس. ګوره ساینټیست په هره میاشت کې نوې سیارې ډسکور کوي. خو هغوی دا خبره کوي چې نوې سیارو کې څه موجود وي، په هغې کې اوبه هم موجود کېدی شي، څه شي پاسیبلیټي پکې ده، واټر او هوا پکې هم موجود کېدی شي زموږ د ژوند تېرولو لپاره. اوس اسټرونامر چې کوم دي ماهر فلکیات هغوی دا خبره کوي که فرض که آیا موږ په دې دنیا کې په دې یونیورس کې یوازې یو، که فرض که په دې نورو سیارو باندې بله زندګي موږ ته میلاو شوله دا به د انساني تاریخ یو غټو دریافت یعنې ډسکوري، صحیح ده. بله خبره ده کوانټم کمپیوټرز. ګوره یو خو عام کمپیوټر، صحیح ده، موږ عام استعمالو. بل دی کوانټم کمپیوټر، دا ساینټیفیک کمپیوټر دی. دا کمپیوټر د دې عام کمپیوټر نه په 1000 ګونه باندې څه دی بهتر دی او طاقتور دی او پاورفل دی. اوس دا څه کولی شي؟ دا میډیسن جوړولو کې مدد ورکوي، څه کوي میډیسنز کې، صحیح ده. بل دا ټیکنالوژي څه کوي؟ بهترولی شي ټیکنالوژي. بل د دې کار دی که نه سایبر سیکیورټي، دا امپروو کولی شي. مطلب څوک هم څوک به ترې رقم نه والی شي، صحیح ده. د سیکیورټي نظام دا بهترولی شي. نو ساینټیست وایي که فرض که دا کوانټم کمپیوټرز مارکیټ ته یعنې عام شو، صحیح ده، نو دا به د ساینسي یو نوی دور شروع، صحیح ده. بله خبره دا روبوټ. ګوره وټ از روبوټ. روبوټ عام زموږ په شانتې شی وي، صحیح ده، انسان په شانتې سټرکچر ورکړی وي او یو مشین وي هغه کار کوي. نو اوس ساینټیست داسې روبوټ جوړ کړي دي چې هغه خبرې هم کولی شي، ایموشنز سمجھولی شي، بل هغوی ګرځېدی هم شي او خبرې هم کولی. ساینټیست چې کوم دي د سپیس میشنز لپاره د څه لپاره د خلایي چې کوم میشنز دي د هغې دپاره دا روبوټس لیږي. فرض که هلته خطرناک میشن وي د هغې لپاره هم روبوټس هغوی تیار کړي دي. نو ساینټیست خبره کوي چې ممکن نه به فیوچر کې به څه کوي روبوټس په زموږ سره یو ځای کار کوي. نو دا د ساینس حوالې سره اهم معلوماتو. زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او فالو هم کړئ. السلام.